خزو به هر خاون له پیغور ورکو ته څنګه ډوډۍ خورې ته څنګه وبس کې تا له شرم نه راځي شرمېږې نه حیا نه ګرځي نو که لوی لوی سرداران او یا که سمودار شوي او چې کوم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې ناچوم لام بم بنا سر کې به ګومنځم نه وم تر څو چې ما بدل نه ویست نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کېږي او نه پکې فصل کېږي نو د شام لار خو د مدینې شریفې سره په نږدې تېرېږي دغه تجارت لار هم پې بنده شوه بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه نو دا لار هم په دوی بنده شوه تجارتي د ښځو پیغورونه هم دي لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو یو میټینګ یې وکړو میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي یا خو به زو د خپل بدل باخلو یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوم ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده دا موجوده غله به څو ورځې پس ختمه شي څه به کوو یا به جوړه کړو په جوړه کې زمونږ بېعزتي را خو خپله بېعزتي به برداشت کړو او یا به خپل بدل او انتقام او جنگ به کوو نو عرب خو وي غیرتیان وی نه جوړه خو نه کوو دی کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یې رانه مړم کړل او یې رانه بوم تلل او د هغې پیسې یې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو بس دا دویمه خبره به کوو چې جنگ کوو جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلي چې ورځې نو جنگ ګراني هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلي جنګ شوی و د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو په دې به ځان له جنګي سامان ول په دې فیصله وشو او په غیر چاپېره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وې ځان له ملګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي د چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې د چا به پلار و د چا به د هغه دوست و د چا به رشته دار و د 3,000 لښکر دوی په مکه کې تیار کړ او ځان سره یې ښځې روانې کړې زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو ولې که مونږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي لوڼه به رانه بوځي نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږه لږ په غیرت کې راځو نو مونږ به مضبوط جنګ کوو او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به وې نو دوی به راکې جوش پیدا کوي دا فیصله وکړه د حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې پټ مسلمانو ښکاری غږ نه کو هغه یو خط ولیږه نبي علیه السلام له راولېږه یو قاصد له خط ورکړو وی چې څومره تیز تلی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما رواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې خط نبي علیه السلام ته راورسېد خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی تقریبا 3,000 کسان دي ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې م روانې کړې دي د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و بدر کې مردار و رور یې مردار شوی و شیبه د عتبه زوی مردار شوی و ولید نو دا هنده د عتبه لور ده پلار تره رور دی مړو دام ډېره پیش وه
بادر خزم وا او د موجوده چې کوم د مکې سردار او حضرت ابو سفیان دا هغه بیبي وا هغه به زمزم خځې ځان سره روانه په ډېر لوی جوش کې روان دي حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړ کوم چې نوجوانان لکانو بعض بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا خدای لا کې چې کم خلق مړ دي دې ته مړ مو آئے بل احیاء عند ربهم يرزقون دا جمدی دي خدای سره دی روزی والا خدای والا داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیف باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مو ته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا و چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی به راشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به یم اولو په کاڼو به یم اولو دلته به یې زمونږ ښځې په کاڼو ولي زمونږ بچي به یم په کاڼو ولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به یې په کاڼو ولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا حمله کړې ده او مونږ بار اوتي یو نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوځو څوک وایي اوزو څوک وایي نوځو مدینه منوره کې دا میټینګ دی مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسېدل غږ یې ونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبي علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیه السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله رای ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغرې چولې وې دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وایې چې وځو نو ځو او که وایې چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږي نبی علیہ السلام وفرمایل پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي نو زغره اچولی او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هېڅ هم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی ځای کې به الله زمونږ مدد کوي ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راوړه کافر 3 دي مسلمانان زر دي د مدینې منورې نه چې راوتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي
که بالغ دی او که نابالغه دی، خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کاسو نه عمر کم وي هغه واپس لاړ شي. نو چې چا عمر 14 14 هغه واپس کړ. یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ما ونه باسي او جنگ کې مې پرېږدي. په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ. نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته. نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه، هغه د سب نه میدان ته راووته، وی دا الله رسوله وی دې واپس کم او رافع دې پرېښو. ما هم ځان سره بوله. نبی علیه السلام هم حیران شو، وی صاحب زه پې تکړه یم، یعنې ماله دې په پردونو راشي، که زه یې راوپرځولم بیا دې دې زه به نه ځم، او که ما راوپرځو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې. نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته ویره میدان ته شي په پردونو ورشي. چې دواړه سره په پردونو شو نو دا سموره ابن جندب لګي شو، هغه رافع یې راوپرځو. وګوره صاحب راو مې پرځو چې دله دې اجازت ورکړه، ماله به مې اجازت راکړې. وی ښه ته هم پکې راځه. دومره شوق و په هلکانو کې، 14 کلن هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه، دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه، هغه محبت و او د حضور پاک سره مینه وه. حضور پاک لال د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی. هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد، اوس خو بلکل مخامخ دی، اوږد غټ غر دی، مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی. پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی او په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی. کافران راغلي د دې غر په خوا کې پراته وو، ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه و هغه دوی نیولي مخکې نه راغلي. نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده، د احد دې غر ته، نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ. بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي. هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی، چت غټ غر دی، په هغې د بل طرف د راختواړو امکان نشته، لوی غر. بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده، د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی، اوس هم خوړ شته، پل پې تېر شوی دی، باراني اوبه پکې ځي. هغه زمانه کې پکې باراني اوبه تلې، اوس هم پکې باراني اوبه ځي، خو هغه وخت کې ډېر جور و. اوس هغه مره جور نه دی، ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی. هغه زمانه کې ډېر جور. نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو. نو حضور پاک ویرېده چې هسې نه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېرته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل، مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول، دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و، هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنګ شي نو مونږ به الله یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر. او خالد ابن ولید هغه زمانه کې دا کافر و، هغه یې وله مشر کړی و، ورته یې ویل چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې
خپل لښکر بوځې مسلمان به موږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي. نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل. عبدالله ابن جبیر یې والا مشر کو وی ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانی شي او موږ جنګېږو مخ په مخ خو د شا نه څوک حمله ونه کړي. نو ډېره ښه جنګ شروع شو. هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې ووې او چې کوم مړې په بدر کې شوي وو هغه یې ورته رایاد کړل او جړاګانې وکړې ښه یې وجړل او ښه ګډې شوې ورته او شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف. دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس. خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي د نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا کړ او سهار وختي جنګ شروع شو. لومبې چې کله جنګ شروع شو الله د خپلې وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه. خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغې کې چې کومې مشر و عبدالله ابن جبیر نو هغه له هدایات ورکړل ورته یې ویل تاسو به د دې غونډۍ نه بلکل نه کوزېږئ تر څو چې ما درته نه ویلې نو تاسو به دلته ناست یئ او وایي که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح ومونږ ته بیا به م نه کوزېږئ او که مونږ شکستو مونږ ته بیا به م نه کوزېږئ او وایي که تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوښې مارغان تښتئ بیا به م نه کوزېږئ که مونږ ټول مړه شو غوښې مارغان تښتئ بیا به م نه کوزېږئ په دې غونډۍ به ناست شئ دې نه به نه کوزېږئ. دا هدایات یې ورکړل. جنګ شروع شو. جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې راغی انفرادي جګړې به وي باقي کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورکړ. دویش کافران پکې خدای مردار کړل. دویش ډېر شی دی چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خپې وخوېدې په تښتېدو شو. نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي والی نو چې چا سره به توره وا به م غورځوله منډه به یې واله که چا سره نیزه وا به م غورځوله منډه به یې واله. بس مسلمانان خو پوه شو چې کافر خو وتښتېدل څوک غر ته ختېدل څوک اخوا تښتېدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه یې راغونډول هغه تورې هغه نیزې د دوی نه چې کم مال پاتې شو مال راغونډئ. یو صحابي فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته وی دا کافرانو ښځې ما په خپله ولیدې چې ښځو یې منډې والې او په غر کې ختې او وی دا ښځو په دې نالو کې چې کوم د هغې پازیبونه وو پنځیب چې اچوي وی ام م لیدل منډې وایي ښځې لګیا دي تښتي او مسلمانان غنیمتونه غونډئ بلکې مسلمانانو تورې خپلې کېښوئ ځکه جنګ چې ختم شي بیا په وسله څوک څه کوي. مسلمانانو ته ښکاره شو چې کافر ټول لاړل وتښتېدل ښځې مو تښتېدلې او غنیمت دی نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نیزې یې خپلې کېښودې اسونه یې خپل چا سره چې و هغه یې ودرول او لګیا دي مسلمانان هغه د کافرانو غنیمت مال راغونډئ. دې کې هم فایده چې دا تورې راغونډې کړو هسې نه بیا جنګ شروع شي نو چې مال خو زموږ په قبضه کې که نه په غونډۍ چې کوم 50 کسان مقرر هغې خپل مشر ته وي عبدالله ابن جبیر ته وی کوزېږو غنیمت به مونږ هم راغلو. مشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزېږئ؟ هغې وی بلکل ویلې دي خو د جنګ کې که نه جنګ اوس ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو. دی ورته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې تر څو ما ته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزېږم
هغه نور ورته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړې ده، بالکل یې کړې ده، خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزېږو. اوس خو جنگ ختم شو، تر قیامته پورې خو په دې غونډۍ نه یو ناسته چې بس موږ به همیشه ناست شو. هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډۍ، ښځې د کافرانو تښتېدې، سړي راغلل وتښتېدل. نو جنگ ختم شو. نو چې جنگ ختم شو موږ په غونډۍ څه کوو؟ موږ به هم څومره غنیمت راغونډو که نه. دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزېږئ کوشئ، ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزېږم. دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو مې اختلاف راغی. 40 کسه ترې راکوز شو، 10 پاتې شو. خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واخېسته چې غونډۍ خو خالي ده. د دې نه مخکې د 2-3 اټېکه په دې خوړ کې کړي دي چې په دې خوړ کې به راشم د شان او په مسلمان حمله وکړم، خو دوی خو 50 کسه غشي ورسره وو، دوی به وتمبول او به تښتېدل. بیا به اټېک وکړو، دوی به په غشو بیا وویشتل، بیا به وتښتېدل. هغه چې وکتل چې غونډۍ خو تقریبا خالي ده، راشه موقع ده، نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خوړ کې کوشو او را حمله شو. چې څنګه راورسېدل دې غونډۍ له، دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل. خو اوس دې وخت کې خو دې 10 پاتې دي، 40 دې کو شوي دي، نو غشي کم وه پې ګڼو، نو خوند یې نه کو. نو دې غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو. دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی، مسلمانان خو لګیا دي، بېغمه دي، تورې ښودې دي، غشي ښودې دي، نیزې یې ښودې دي، سامان را غونډوي، خو دا ټول به دلول کي. نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کړي. اپې ګڼ وو پسې د اسونو نه راکوشو. جنګ وشو، دا 10 صحابه خو یې په هغه خوړ کې شهیدان کړل. 10 واړه خو لاړل شهیدان. چې دا 10 واړه شهیدان شو، نو میدان ورته خالي و، د شا نه راغلل او په اسونو سواره. دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړه یې، هسته ورسره، نیزه ورسره، توره ده، دې خو به ځان بچ کوي، تښتي، اس غلولی شي، بل وجلی شي. مسلمانان لګیا دي، هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي، زمونږ دفاع کېږي. هغې څه خبر دی چې 40 ټکو شوي دي او 10 شهیدان شو. هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري، زمونږ دفاع شته، د شا نه اسم نشته، تورې ښودې دي او غنیمتونه غونډوي. دې وخت کې په د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغی او شروع یې پې وکړل. صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي، یو هم شهید کېږي، بلم خدایه دا څه شو؟ دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې ګزارونه شروع کړل. کافرانو پکې اوازونه شروع کړل، دا شیطانانو پکې چغې ووالې. او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ او نبی علیہ السلام له یو پیغور هم ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه، وی واخله په دا توره دا غزار، وی زه د قمیه زوی یم. حضور پاک ورته خیر وکړي، اقمک الله، خدای دې هلاک کړه. خو نبي علیه السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې، خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې، نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته. دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کومه دریم غاښ دی، دا نه دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو، ډکره شو او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه. دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک یې بچ کړ، خو شهید شو، ولګېد ښه مضبوط. او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم.
بس مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پر مخ کې شو ځان هغه تورو ته مخامخ کړ د ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړل او لګېد ډېر زیات ولګېد نبی علیہ السلام صرف دغه یو غزارو لګېد باقي بچ شو اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل داغه د حضور پاک لګېده یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه والا چې نبی علیہ السلام ولګېده چې شیطان دا چغه والا هلته مصعب ابن عمر پرېوت هم د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري بس دی کې صحابه خپې خپې او صحابه پکې شهیدان هم شو څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبی علیہ السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده بس پرې چې مونږ مړه شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې ډېرې تیزې وینې ترې روانې تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه هغه وینې په ژبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي ویې څکلې حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ونه څکلې وڅکله بېدونکې وینه د عامو خلقو پلیته وي د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مالکه تا د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور په حرام حضور پاک یو صحابي ته وی چې موچت کا دومره وینه ته لاړه دومره کمزور شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو یو صحابي کې موچت کړی غرته نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه ولا اوږه ورکړې ده او هغه غر ته بر اوچت کړی دی اوچتېدو کې څه مقصد اوچتېدو کې دا مقصد نو چې د خلکو نه ځان بچ کړم نه نه غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیزه خلکو ته خامخامخ شوې دو مقصد یو مقصد یې دا و چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي دا چې خلکو یې نبي اسلام شهید شو نو ما به وویني دی به راغونډ شي او دویم دا چې زه به د خپل ملګري لږ صحیح کړم چې دا ملګري په کوم طرف لاړ مشر له پکارم دی چې جنګ کې خپلو ملګري وویني نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله ای د خدای بندګان راجمع شئ نو صحابه ولیده صحابه بیا راجمع شو چې ورو صحابه راجمع کېږي بیا جنگ شروع شو دیکھے ابو سفیان راغی ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې ده او د کافر لا هجوم دی نو لرې دی نه اواز وکړه فی القوم محمد صلی الله وی محمد پکې جمدی دی نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ جواب چا ورنه کړ یاره وی دی خو مړه دی فی القوم ابن ابي قحافه وی په دې قوم کې ابو بکر جمدی رشتہ حضور پاک مو ورکړ جواب چې ورنه کړ وی دی مړه دی وی فی القوم عمر بن الخطاب وی دې قوم کې عمر شته حضور پاک مو ورکړ جواب یاره وی دا مړه دی دا ټول خو مړه دي که جمدي جواب به راکړی حضرت عمر ټینګ نه شو هغه جذباتي دی اے ابو سفیان د خدای دشمنه دا چې تا د چا نومونه واخیستل دا خدای تعالی جمدي پرېښي دي دا مړه نه دي دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه اعلو هبل لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد هبل د هغوی یو بوتو یو خدای یو بوت په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړئ
وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل. او اعلو هبل، تاسو الله اعلی و اجل، چې زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم، زموږ عزا خدای شته، عزا دا غوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي، وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لکم، خدای زمون مولا دی، زمون کارساز دی، زمون امدادگر دی، ستاسو دغه امدادگر نشته. بیا ابو سفیان یو آواز وکړ، وی تاسو به په مړو کې مسله ووینئ. ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دي ورکړی خپل فوج ته، ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه، نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه، ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي، خو ګورې خپم پې نه یم، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن روز د بدل مونږ واغېست. فالحرب سجال، او جنگ خو د بورقې مثال دی، په بورقه د کلي نه کله څوک اوبه راوباسي، کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واغېست. چې دا خبره وکړه، دی کې صحابه بیا راجمع، دا خبرې کېدلې، صحابه راجمع شو. چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندلی. نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخلي هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو. مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابو پکې څونه ښکاره کړه، او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته وایي. د نبي علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته، د الله رسول خیر یې وکړ، هغه هم خیر یې شروع کړه، ویستل الله رسول خیره ورته وکړه دې خلکو ته. صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله، وی لن یفلح قوم شجوا نبیه، وی هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي چې دې خپل پیغمبر زخمی کړه. دا بر الفاظ یې وی. نو چې صحابه خیره وکړئ، ژړل هم صحابه، نو حضور پاک ته وی خیره ورته وکړه، وی ان الله لم یبعثني لعانا، وی خدای زه خیره پخ نه یم رالیږلی. او په هغه وخت هم نبي علیه السلام دا دعا وکړه، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي. که دې پوهېدی نو په خپل پیغمبر به یې غذار کړو. پیغمبر خو دوی ته د جنت لاره ښیي، د دوی خیر ښه کوي، د دوزخ نه یې بچ کوي. دوی به خپل پیغمبر باندې ګزارونه کړو، نه دا پوهېدي نه پوهېږي. حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې به د نبي علیه السلام نه غشي تنبول، دا لاس به یې نیوه او په دې باندې به یې غشي را تنبول، په دې یو لاس، دا لاس یې شل شو. او چې هغه حلقه ده زغرې د حضور دا کار ما ته پرېږده، دا خدمت ما ته پرېږده، دا ته مه کوه. وی ښځه راشه راته راوباسه. چېرته راوته؟ نو غاښونه یې ورته خپل ړم کړل. نو د حضرت عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو، غاښونه یې پکې مات شو.
هغه راوستا ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه رامنډه کړه حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیبیان را په منډه شوې حضرت عائشہ صدیقی به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړه او زخمیانو له به خوله کې اچولې منډې به یې والې او فاطمه رضی الله عنها راله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي ګرمې ایرې راواغېشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو ګوټې بنده شو یو بیبی د حضرت حمنه رضی اللہ تعالی عنہ دا د مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بیبی ده کم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی روړ دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه رامخکې شوی ماما دې هم پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لږه مخکې راغله وی مصعب ابن عمیر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وژړل وی دا غم به اوس څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی چې څنګه راله چا وی خاوند دی شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله وی رور دی شهید شو وی الحمدلله او وی د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی بل سړی ونه مخې ته راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی بل وله مخې ته راغی وی زوی دی شهید شو وی د نبی علیه السلام څه حال دی وی جمدی دی خاوند پلار زوی رور خاوند پلار زوی رور دا څلور کسان شهیدان وی نبی علیه السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه یو ځای دفن دي څه نور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چاردیوالي ده په هغه چاردیوالۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ماته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا تو که زه به په امین ویم یو به زه وکړم ته په امین وی ما وی چې ښه نو وی ما چې ښه زه مخکې دعا کوم وی وایه وی ما لاس اوچت کړ وی ما چې خدایه سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ما هغه وی په 2000 هغه یو بل ښه ستړي کړو او بیا پې زه زورور شم او وی به هم مردار شي نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین وی بیا ما ته وی چې ښه ما دعا مو کوم آمین به پې وی وی دې مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې زه یې وام امیم وی ښه یو بل ستړي کړو او بیا په ما زورور شي ما وی او ما شهید کړي وی ما وی چې آمین وی سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله فقط دعا مې خدای قبوله کړه وی زه په انخطې یم امن خطې په تورو وال کو وی ښه ستړي شو وی ناګانه ما مردار شو وی چې مې نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دیم د یو کافر سره انخطې دی مې چې دا بس دعا د زم قبوله ده او زما هم قبوله ده
وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره نښتی دی، هغه هم په توره وی، دی هم وی. وی ناګانا پې زورور شو، دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار و. لومبي وخت کې خو تاسو ته مه وي چې د مسلمانانو پله درنه وه، د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د لور د ابو سفیان ښځه هنده، د هغې یو غلام وحشي نوم، وحشي ابن حرب، هغه سره یې خبره کړې وه. وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید کړ، ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی، حمزه دې شهید کړ، نو تا به زه په څه طریقه آزاد وم. وحشي وی په خپله رضی الله عنه ته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه، حربه ورته وي په عربۍ کې. وی دې په احد کې یو غټ کاڼي شاته پټ ناست وم. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم، مخامخ خو هغه له څوک نه شو ورتلی. وی ناګانه دې زما خواله راغی. وی چې راغې بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پرې ور ومې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول، بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. ویه مې ور وویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده، په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته، دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوت، په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده، دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه، ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې یې ترې پوزه پرې کړه، شونډې یې ترې پرې کړې وې، غوږونه یې ترې پرې کړل، سترګې یې ترې وویستې او دا سینه یې والا وشلوله، زړه یې ترې راوویست، په هغې یې چکونه ولګول، اینه یې ترې راوویسته، په هغې یې چکونه ولګول، او دا اندامونه یې په پړي کې واچول، امیل یې ته جوړ کړه د اندامونو نه، او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده، حضرت حمزه خور ده، امراله حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو، زبیر ورشه مور دې منې کړ چې دا خو ښځه ده، د ښځې زړه خو ډېر کمزوري، نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جګ پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه، ورشه مور دې منې کړه. حضرت زبیر ورغې او مور ته ودرېده، وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و، مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر وله آواز ورکړه، وی مور نبی علیه السلام وایي چې مور دې منع کړه، دقسې ودرېده، یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. ای بچې ورشه وراره ته مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي، زه خبر او که زما وراره په دې یارېږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم، صرف د رور دا لاش لګېدم یو دوه خبرې ورسره کوم. وی ښه ودرېږه تپوس کوم، وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وی، وی ښځه پرېږېده. چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ، سینه شلېدلې وه، پکې زړه نشته، پکې اینه نشته، پوزه، سترګې، غوږونه، روزې، شونډې دا نشته، او د مخامخ ودرېدله. وی خلک وایي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي. رورې تاله زه مبارکباد در راغلی، مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل، د دې قربانۍ مبارکباد. او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی. پیړه مې غواړي چې حمزه خښ نه کړم، په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري، چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د ده غوښې د هغې د ججونو نه راوځي او دې ته خدای جوړ کړي.
او که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم. صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی، د ډېرې لوی بهادرۍ. په غزوه احد کې وخت کم دی زما په خیال، نو باقي واقع به درته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم که زندګي وي. او د دې واقعې چې کوم مقاصد دي او کوم اغراض دي او کوم غرض دپاره مې شروع کړې ده هغه مې انشاءالله درته آینده جمعه کې بیان کړم. دعا کې رب العالمین زموږ د خیر او د برکت زندګي نصیب کړي. نو احد چې کوم شهدا دي الله تعالی ورته لوی درجات ورکړي، خو موږ هم سوال کوو خدای پاک د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځوي. دغه صحابو د قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی. خدای دا قربانۍ نصیب وکړي، هغه اجرونه ورکړي، او کم تکالیف چې د الله په لار کې دي تېر کړي د هغې اجرونه او برکتونه نصیب کړي. پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. د حضور پاک راوړل شوي دین ټول امت کې خدای خور کړي. دم د فتنو آفتونو مصیبتونو په حفاظت او په امان کې وساتئ. مردگان ته دعا وکړئ چې تېر هفته کې بعضې کسان وفات شوي دي، د نارینه او زنانه الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، روغ صحتونه والا ورکړي، د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي، او که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه له په روغو باندې بدلې کړي، په یو یو قدم مونږ له نیکۍ او اجرونه راکړي، او تم د دین او د دنیا د دواړو برکتونو خیریتونو نصیب وګرځولی کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل جنگي احد اولنۍ حصہ د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.